ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. پدې چې بشک الله تعالی د هغه نعمت بدلوین کای نه دی چې پکېم قوم پرزو کړی وي یعنی ور کړی وي تر هغه پورې چې هغه بدل کړي چې د هغه په نفس نه کېدای او دا پدې چې بشک الله تعالی شو وردین کای شپوي ده كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. لکه حال د فرعونیون او د هغه کسانو چې د دې نمخ کې وي د خپل رب د آیاتونو تکذیب وکړ نمیش غي د خپل ګناهینه په وجه هلاک کړل او فرعونیان مغر کړل او دوی ټول ظالمان وي. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بشک دی الله تعالی په نس پمځکه باندې په ګرځیدن کې تر ټوله نه باتر هغه کسون دي چې کوپر یې کړای دی نو هغه ایمان نه وروړي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هغه کسون چې ټول دوی سره معاهده کړي و بیا هر ځل دوی خپل وعده متوي او دوی نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو کله چې هم ته دوی په جنگ کې پیدا کې نو دوی ته په سزا ورکول سره هغه کسان تیت او پرکا چې د دوی ورسته دي د دې د پورا چې د دوی ورستنی خلق نصيحت پیدا کی. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. او کچره کله هم ته د کوم قوم نه د خیانت او ادا خلافی اندیشنه ولره نو ته دوی ته په برابرۍ سره دغه عهد وچوا بشک الله تعالی خیانت کوین کای وعده متوین کای نه خوشوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. او کافر شوی کسان د کله هم دا ګمان ونکي چې دوی بچول بشک دوی الله تعالی نشي عاجز کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او توس قوت او تړلې وسنه تیار کړئ څومره چې قوت لرئ چې په دې سره به توس دی الله تعالی دشمنان او خپل دشمنان وویروي او د دوی نه سوا نور خلق هم چې توس هغه نه پیژني الله تعالی هغه پیژني او توس چې د الله تعالی په یار کې څه شي هم خرج کوي توس ته به پیره بدلا دیر کړی شي او په توس به ظلم نه کیږي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او کدوی کو پارسول تمایل شي نو ته هم دای تمایل شه او په الله تعالی باندې توکل وکړه بشک هم هغه ش اوردین کا ش پوی دی.